کم یو انسان چې دا غواړي چې زه د عزت او د وقار خاوند شمه او ما ته د پخو کارونو کې شهرت حاصل شي، نو هغه دپاره یو ډېره اسانه وظیفه ده. د آیات مبارک درته ویم، بیا درته د دې د استعمال طریقه هم درښایم. آیات مبارک داری بسم الله الرحمن الرحیم. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سورة الجاثیہ آیات نمبر 36 او 37. دا آیات مبارک د حصول عزت او د وقار د پاره ډیر زیات بهترین آیات دی، لیکن د دې نه علاوه د دې آیات مبارک نور هم ډیر زیات پیدا دي. کم انسان چې دا آیات مبارک روزانه وځلوي، الله جل جلاله به د دې انسان عزت، آبرو او وقار دا ورته ورکي. او که د یو کس تبه ده او د تبې دپاره دا آیات وځله وویلی شي، الله جل جلاله به هغه بیمار ته صحت ورکي. یا د یو کس زخم دی او د هغه زخم نه ټیک کېږي، د هغه دپاره م روزانه وځله وویلی شي، الله جل جلاله به د هغه زخم ټیک کړي. یا یو کس وایي چې زما د پخو کارونو کې یو نوم پیدا شي، هغه د هم د آیات مبارک روزانه چې کوم دی وځلوي، الله جل جلاله به د پخو کارونو کې شهرت ورکړي. که چاته دا یو عمل ګران وي، نو هغه د یو بل آسان عمل کوي. هغه د آیات مبارک کوي فسبحان الذي بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. هغه کس چې هغه د خلکو د نظر نه بالکل پرېوتلی وي او هغه غواړي چې زما د په دې معاشره کې عزت، آبرو او وقار پیدا شي، هغه د آیات مبارک 11 ځله او په خپل ځان باندې د شوب کوي، کف یا شوب ټکوي. انشاءالله چې الله جل جلاله به د ته کامیابي ورکړي، یعنې د عزت او د آبرو او د وقار خاوند بشي.